بسم الله الرحمن الرحیم. نو کله ناکله داسې نوجوانان پریشانۍ کې او نوجوانې جنکۍ هغه هم پریشانۍ کې رښتې نه راځي مسلې. نو بیا کله ناکله یو پسې لاړ شي ته زما تقدیر وګوره، بل پسې ځي زما تقدیر وګوره، زما تقدیر به چا سره دا تقدیرونه کتل څه شرعي مسله نه ده. البته دا خلک ځانه جوړوي او خلکو نه پیسې په یو طریقې باندې وصولوي. خو زه تاسو ته هم داسې وایم کوم نوجوانان هغوی دپاره وظایف زیات اهتمام پکار دی. د مانځه پابندي خو مانځه پابندۍ سره سره د وظایفو اهتمام پکار دی. یو سړی رشته هغه وایي چېرې زما رشته وکړی ښه ځای کې مې وکړی. اول خو د رشتې دپاره کوم ځای کې چې نوجوان رشته کوي نو هغې دپاره بهترین عمل دا دی چې هغه استخاره وکړي. سنت عمل دی او هر کار دپاره به استخاره کوي. خو بیا یو سړی دا وایي چې اوس دغه ځای کې زه شک کې یم چې دا رشته به څنګه یې وبه شي، رشته نه څوک رشته راسره څوک کوي نه، دا مسله نو زه هغه ته بهترینه یو تحفه یو بهترینه ډالۍ دا ورته درکومه د تاسو له او په دې باندې عمل وکئ. دا یا وارثو وظیفه یا وارثو دا اسم د الله تعالی د اسم صفتي دی، د الله د صفتي نومونو کې یو نوم دی. یا وارثو یا وارثو یا وارثو او دا 700 مرتبه دا تاسو وایئ روزانه د دې یعنی ذکر کوئ. زه یم انشاءالله العزیز زر تر زره به ستاسو د رشتې مسله به الله پاک حل کړي او ډېر ښایسته انداز سره به الله پاک حل کړي. د دې وظیفې ډېر زیات اهتمام کوئ، هغه که نارینه او که زنانه د دې اهتمام کوئ انشاءالله العزیز. ستاسو چې څومره د رشتې مسله ده هغه رشتې مسله به الله پاک ستاسو حل کوي. نو ولې په فضول پیسې ورکوئ؟ دغه وظایفو ته کار وایي. هره وظیفه هغه ستاسو د خیر ذریعه ده، الله پې هم راضي دی او دلته ستاسو کار به پې هم الله پاک کوي انشاءالله العزیز.